السلام علیکم. خبره داسې ده چې کمالزی ته راغلی یو، هاشم راغلی دی. دی وایي یاره ته دا کلیوال ژوند په ویډیو کې ښکاره کوې، په ریل کې په راووینه. نن یې د کمالزی له راوستلی دی نعمت پښتون له. داسې دی هلته چې خلک ولمبېږي، بیا د هغه ځګي څخه راځي په دې ځای کې ځانونه صفا کوي. ورشوس کلمبېږي. نعمت پښتون هلته ناست دی. ایسه به پښتون په تاسو باندې واورو. او سین چې دی هغه ډېر خوندور دی ورور. اسمان دی خړ پړ دی. چیرې اکشنی ځای ښه درته درختې و دا شان کې ولګوه. نعمت پښتون وتاکله چې موږ راسو د زړه ته د سکون میلاو اغا جانه څنګه دی نعمت پښتون وتاک؟ والله ماشاءالله ډېر خوندور ځای. جنګل مې منګل نعمت پښتون دی وتاک دی. سړی چې په یخ کې راسي هم خوند کوي، په ګرمي کې چې راسي هم خوند کوي. آل سیزن وتاک. دا د اکا زمنان دي هم راغله. دا نعمت پښتون وتاک انځر دی. انځر ګوره چې ولې دا ژړ ولې اوښتې دي. دا ګوره دا اوبه نه دي. دا دوی وایي په دا زخه باندې نه دي. دا دوی وایي نه خلک وایي دا اوبه باندې واچولې وایي د دې څه وایي دا زخم ختمېږي. تا ولې څه شي اغا جانه؟ ما وایي د افغاني خلکو بولول د انځرو سایې څه موږ جوړوي یعنې پیری نیسي. افغاني خلکو ووایي دا په دا ویلي دي چې پیری دي دا زموږ وطن کې د انځر سیول دا پخوا به چا به دغه کول، خو دا د کندهار خلکو ورته ویلي چې دا مه کرئ په دې کې پیری دي داسې را داسې دي. خپل یې وکرل کندهار والا او موږ تر اوسه موږ دې نه دي دغه کړي. او دا دومره د ګټې میوه ده چې موسم یا بارانونه یې سیار شي بازار راواخله وچکه هم خرڅېږي. په نندوالي باندې هم خرڅېږي، په وچوالي هم خرڅېږي. دواړه قسم پیسې جوړوي. اوس دا نه دي ژړ هم اوښتی دی. مرور دی خوابدی دی بوس دی د دې جلا جلا معنی د درو سره د جلا جلا نو الفابet بدل سی معنی بدلی. ښه دا نو د نعمت پښتون وتاک دی. او دا ګر د اکا زمنان دی. دین تعریفونه به راته کوې؟ د زما د اکا زوی دی ملک رویلا نومیږي. ملک قطرخان زوی دی. ښه اکا زوی معنی راته وایه؟ د پلار د ورور زوی ډکشنري والا درشه ډکشنري کې چې لیکلی ده د پلار د ورور زوی د تره زوی د اکا زوی بریکټ کې لیکلی دي. دوی لیکلی دي زه نه یم ورسره متفق دشمن. ښه ټیک دی. زما معنی بیا دا ده تی معنی دا می تن دی، بې معنی زما بدن دی، و معنی زما وینه ده، ری معنی ریشه می. زبردست. تی معنی تاوان، ری معنی را سره وړي، بې معنی په بدي کې، و معنی دی ولاړې د ما سره. تی معنی تقسیم دی، ری معنی رنګو کې، بې معنی سره بیل دی. د بل ورور زوی دی. وایټ بلډ سیلز ریډ بلډ سیلز دواړه بدل دی. نو هغه غریب چې کتاب لیکلی دی هغه ډکشنري مو اوس د ښکاره کوم د هغه به دا د سر والا پیرستم و د افغان قوم ته ښکاره کړي چې دا چیش لیکلي. زبردست. اکا زوی معنی یې راوښوله. دا نو د نعمت پښتون دا ګر د اکا زمنان یې د خپلوان یې د خپلوانو معنی به هم راته ووایه. ته وایي کیمره صفحه نه بدوي.